او هغه عمر ته ورسېدو چې د پلار په بچي باندې په دغه عمر کې چې دی نو سترګې ډېرې یخېږي او دغه کله چې بچی نوی نوی ځوان شي او دی د مزدورۍ او دی د کار کولو لایق شي نو د مور پلار ورسره بیا امیدونه تړلی شي کله چې دی دغه عمر ته ورسېد او داسې ویلی کېږي وایي 14 کالو ته ورسېدو یا د دې نه زیات نو پلار یې خوب ولیدو هغه خوب کې ولیدو چې دی لالی نو ده سره یې مشوره وکړه ده ته یې خبره وکړه چې یاره کیسه خو داسې هغه ورته وایي چې کوه هغه څه چې تا ته الله ویلي دی پلاره قال وی یا بنی ای بچی زما انی ارا فی المنام یقینا زینم په خوب کې انی اذبحک چې یقینا زه حلالومته فانظر ماذا ترى نو سوچ وکړه چې څه رایې ده ستا ښه نو رایې ته پکې ضرورت و ولې نو چې وحي ورته الله کړی و خوب یې لیدلی و د انبیاو خوب چې د هغه هم وحي نو بیا د بچو سره مشورې ته څه ضرورت و د زوی سره چې تیار شي بارک الله فیک چې هغه ورته تیار شي چې نیت یې ورته برابري چې الله ول اجر ورکړي په دې باندې نور دا مشوره دې په دې نه کوي که ته وایې چې نه کوو جو نه کوو فانظر ماذا ترى دا مطلب نه دی زوی که ته تیار نه یې جو قصه به پرېږدو نه داسې خو نه دي ویلي قال يا أبت افعل ما تؤمر اے پلار زما وکاغه چې حکم کېږي تا ته ستجدني إن شاء الله من الصابرين زرده چې وبمومي ما لرک الله وړي د صبر کوونکو نه مخکې چې تذکره شوې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل او د اسحاق علیهم السلام د دوی کیسې مخکې بیان شوي دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی کله چې دی اراده وکړه د زوی د حلالولو نو دی ځان سره بوتو بیا په یو اړخ باندې سملو کله چې حلالو په یو طرف یې سملو نو ده ورته وایي چې د پلار ته یې وي چې په ما باندې کله چې ما لالی نو دا پړي به مضبوط وتړي چې زه ګډوډ کېږم نه او ته به زما نه لرې اوسي چې په دې کپړو دې وینه نه لګي نو که مور مې دا وینه ویني نو هغه به بیا په غم کې شي بل چاړه به تېره کړي نو چې ما په عذابۍ ډېر نه او که مور پسې بیا ورلي وروسته نو زما د طرف نه به ورته سلام ووایې او زما دا کمیس که روغ و دا به هغې له ورکړي نو د تسلۍ دپاره به د هغې سره پروت وي او داسې هم راځي په یو اثر کې او دا هم د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی چې کله ابراهیم علیه السلام را روانو نو ځای په ځای به ورته شیطان راښکاره کېدو دی به یې منع کو د دې نه چې دا کار مه کوه نو جبریل علیه السلام دی بوتو جمرة العقبت مونږ چې ورته لوی شیطان وایي دغه ځي که ورته شیطان راښکاره شو نو په 7 کاڼو باندې وویشتو او ورته وسوسې اچولې او زوی دې دی او داسې ده او دغه بیا د هغې نه بعد د منځنۍ چې کومه جمره ده هغه ځي که ورته شیطان راښکاره شو نو بیا یې چې دی 7 کاڼي وویشتو د هغې نه بعد بیا اخره کې دا چې راسملو او اسماعیل علیه السلام باندې په هغه ورځ وعلى اسماعیل قمیص ابیض سپین کمیس یې اچولی یو اثر کې داسې راځي وی پلاره زما داسې کپړې نشته چې ته پکې بیا ما کفن کې نو زما دا کمیس په زما نه وباسي نو په دې کې ما کفن کې په دغه ځای کې د الله له طرف نه چې دی اعلان راغی چې تم رښتینی او خوب دې رښتینی کو
دا امتحان و مختصر لږ وخت دپاره الله رب العزت راښکاره کو شان او ایمان او مقام د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام. فلما اسلما هر کله چې دواړه تابع شو دواړو غاړه کېښوده د الله حکم ته. ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. ځکه خو الله د ابراهیم علیه السلام نه امام جوړ کړی. سورت البقره کې دي که قال انی جاعلک للناس اماما. ولې ځکه چې الله به امتحانونه راوستي. یو دې امتحان ته اوس ورسو غټ امتحان. موږ یو څو منټه د الله دپاره ورکول راته ګران دي، یو روپۍ دوه ورکول ګران دي. فرض لمونځ د جمع سره کول هغه موږ ته ګران دي، او بیا بچی قربانول او داسې او حلالول. او زوی هغه زوی چې هغه ته ضرورت دی، هغه ځوانۍ ته رسېدلی دی، دې ته خو مور پلار ډډه لګولي. د الله نه بعد د هغوی ډډه چې دی هغه دغې ته لګېدلي، امیدونه ده کوي چې بس دی به ګټي، دی به داسې کوي، دی به دغه کوي، او الله طرف نه حکم راشي چې دی حلال کړه. نو الله وایي دواړو غاړه کېښوده دې مسلې ته. وتله للجبین او راسملوي هغه په اړخ د مخ باندې. ونادینا او اواز وکړو موږ هغه ته ای یا ابراهیم چې ای ابراهیمه قد صدقت الرؤیا یقینا رښتینی کو تا خوب انا كذلك نجزي المحسنين